السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو زبردست اپلیکیشن ښیم، داسې یو ټریک به تاسو ته ښیم چې پخوا کې در سره ناست ملګری حیران شي چې دا هلک په خپل موبایل څه چل کړی دی چې داسې موبایل یې داسې پړک وهي، یعنې داسې چل په موبایل باندې کېږي. څه چل ستاسو په موبایل باندې کېږي ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په هر څه به مو زه په دغه ویډیو کې پوهوم. دوستانو د ویډیو په نوم باندې به کلیک کړئ، لاندې په لینک باندې ډسکرپشن کې به لینک وي، په هغې کلیک کړئ. تاسو به اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. او د ویډیو په اخر کې به هم زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ او انسټالولی شئ. دوستانو ډېرې خبرې نه کوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن انسټال ک او اپلیکیشن مو ډاونلوډ ک، اپلیکیشن مو انسټال ک، اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. دوستانو زه اوس په همدغه موبایل کې چې کوم یو موبایل کې زه ریکارډینګ کوم، په همدغه موبایل کې زه ویډیو هم کوم. نو که چېرته تاسو ته دغه آپشن ښکاره نه شو نو زه ډېره زیاته بخښنه غواړم، ځکه زما اکثره ښکاري نه. نو انشاءالله چې کله هم تاسو دغه چل دغه اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټالوئ نو خامخا ستاسو موبایل کې ښکاره کیږي. نو دوستانو ما سکرین شاټ میسي دی. تاسو به چې کله هم انسټال کړئ نو تاسو به دلته په دغه آپشن باندې کلیک کړئ، په دې لاندینۍ آپشن باندې. چې کله هم تاسو کلیک کړئ نو تاسو نه به اکټیویټ غواړي، دا به تاسو اکټیویټ کړئ. چې کله هم تاسو اکټیویټ کړئ نو تاسو ته به دا ځای راشي. نو دوستانو تاسو د سنګونو کې کتی شئ، ستاسو به د موبایل په دې سنګونو کې به داسې لایټونه بلیږي را بلیږي. نو زه اول کوشش کوم خدای دې وکړي چې تاسو ته په دغه ویډیو کې دا ښکاره شي. نو دوستانو تاسو ته ښکاري ښکلي لایټونه بلیږي را بلیږي. نو تاسو کولی شئ چې دا لایټونو هغه بدل هم کړئ، ډیزاین یې بدل کړئ. صرف په دا خپل موبایل داسې کوئ سکرین باندې، نو ګورئ ډیزاین یې تاسو ته بدلیږي او را بدلیږي. ډېر ښکلي ډیزاینونه په دې کې موجود دي. دوستانو چې کله هم تاسو دا کله کیږي چې کله هم تاسو آډیو پلی کوئ یا ویډیو ګورئ نو ستاسو په خوا کې به ناست ملګري تاسو حیران شي چې یاره دغه سړی خو ویډیو ګوري، دی موبایل څنګه څومره ښکلی دی. نو دلته تاسو راشئ، په دې کې تاسو کلرونه ځان ته خوښولی شئ. نو ګوره دا کوم لایټونه چې دي د دې کلرونه تاسو ته بدلیږي را بدلیږي. وال پیپر هم تاسو بدلولی شئ، دلته تاسو راشئ دا اپلای کولی شئ. نو ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی. ګوره دوستانو چې کله هم زه اوس د مثال په طور زه یو ویډیو اپلای کوم، ګوره زه د دې ځای نه بیک کېږم. اوس ګوره دا تاسو څنګه پرېږدئ په خپل موبایل باندې. تاسو به دوستانو سمپل په دې اپلای باندې کلیک کړئ. چې کله هم کوم ډیزاین ستاسو خوښ شو په دې اپلای باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس ګوره د موبایل نه وځئ، لاړ شئ هغه ته هر ویډیو ګیلري ته ځئ، یوټیوب ته ځئ، آډیو پلی کوئ، هر یو چې اپلای کوئ نو تاسو کولی شئ. دوستانو زه خپله دلته خپله ویډیو اپلای کوم، بله ویډیو نشم اپلای کولی نو کاپي رایټ راته راکولی شي. د مثال په طور زه دغه ویډیو پلی کوم. ګوره چې کله هم تاسو ویډیو پلی کړه نو اټومیټیکلی به تاسو ته دلته هغه کوم لایټونه چې وي هغه به تاسو دلته شو کړي. ګوره دوستانو تاسو ته به ښکاري یا به نه ښکاري، خو ما ته ښکاري. ګوره چې زه ویډیو پاس هم کړم نو الله دې وکړي چې تاسو ته ښکاره هم شي. نو دوستانو وګورئ تاسو ته به انشاءالله داسې ښکاري، ضرور به ښکاري. کومه هر ویډیو چې تاسو اپلای کوئ هماغه ویډیو پلی کړئ نو تاسو ته به هغه لایټونه ستاسو د موبایل په شاوخوا په سایډونو کې به هماغه لایټونه بلیږي را بلیږي. نو دوستانو دوستانو اوس راځو ګورو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو څنګه. دوستانو تاسو به هر یو براوزر ته چې ځئ هغه براوزر ته لاړ شئ، د خپل موبایل نه چې کوم یو براوزر ته ځئ، دلته سرچ کې به تاسو ولیکئ www.techblackmood.com. دا به تاسو www.techblackmood.com دا به تاسو ولیکئ او انټر به کړئ. نو تاسو به دوستانو داسې یو سایټ راشي. چې کله هم دغه سایټ تاسو ته راغله تاسو به دغه اولنۍ موویز ایډج میوزیک ویژولیزر په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې ریډ باندې کلیک کوئ، که په هغه نه کلیک کوئ دلته په دې باندې مرس باندې کلیک کړئ. نو تاسو لاندې راشئ دوستانو، تاسو ته به دلته د ډاونلوډ آپشن لیکلی وي. په دغه ډاونلوډ باندې تاسو کلیک کړئ، اټومیټیکلی به دغه ایپس تاسو موبایل کې ډاونلوډ شي او انسټال به یې کوئ. دغه نننۍ ویډیو که چېرته خوښه شوې مو در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.